دوستانو آیا پوهیږئ چې که په تاسو کې کوم څوک شرکت لرئ، دکانونه لرئ یا کمپنیانې لرئ، که د راتلونکي کال یا 2023 کال اولې میاشتې اول تاریخ پورې یو مواطنۍ ځان سره ونه نیسئ، نو تاسو باندې څومره مخالفه راځي؟ په نننۍ ویډیو کې د واړو په اړه تاسو معلومات درکومه او د معلومات خورا ضروري دی. ګورئ تاسو هم هیله کوم چې نورو ملګرو سره یې حتما شریک کړئ. ښه ګورئ دوستانو، د متحده عربي اماراتو منسټري اف هیومن ریسورس او اماراتایزیشن کوم چې د بشري منابع وزارت دی، په ساده ژبه کې که ورته ووایي هغه وزارت چې تاسو ته دغه زیړې پته کې یا لیبر کارت جوړوي، نو دا وزارت وایي چې که په تاسو کې کوم څوک دکانونه لرئ یا کمپنیانې لرئ یا شرکتونه لرئ او تاسو سره په دکان کې، کمپنۍ کې یا شرکتونو کې تر 500 پورې سکیل ورکر هغه کسانو ته ویل کېږي چې مسلکي کسانی، مطلب ستا منیجر، ستا انجینر او داسې نور هغه کسان چې تعویضه ورته په اسنادو لګولې ده، مطلب د ده څخه د پوهنتون اسناد غوښتي دي، د مکتب اسناد یې غوښتي دي، نو داسې کسان که چیرې ستاسو کمپنۍ کې وي نو تاسو باندې لازمه ده چې د 2023 کال اولې میاشتې اول تاریخ څخه مخکې یو اماراتي یا مواطنۍ ځان سره په دې کمپنۍ کې ونیسئ. که چیرې کوم چا شرکت کې در 500 څخه زیات کسان وي، مطلب یو 50 سکیل ورکري، نو دوی به 100 کسان نیسي، 2 کسان منیسي. او که چیرې ستاسو کمپنۍ کې د 100 څخه زیات دي نو بیا به 100 کسان نیسئ، 3 کسان. ګورئ دلته زما مطلب څه دی؟ سکیل ورکر هغه کسان زه نه یادوم چې ستاسو سره په کمپنۍ کې لیبر دي یا وړې میخنې والا دي یا ډرایوران دي، هغه نه یادوم، صرف هغه مسلکي کسان یادوم چې د دوی میخنې ښې دي، د 2023 کال اولې میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ونیسئ. که چیرې تاسو داسې ونه کړل نو بیا یو کس په سر به تاسو هره میاشت 6,000 درهم جریمه کیږئ. او که چیرې ستا کمپنۍ 2 کسانو وړ وه، مطلب تا سره د یو 50 څخه واخله 100 مینس کې سکیل ورکر کسان در سره دي، نو بیا به 2 کسان نیسئ. که بیرته داسې ونه کړل نو بیا به څومره جریمه کیږئ؟ 12,000 درهمه. نو زموږ هغه هیوادوال چې دلته په متحده عربي اماراتو کې کاروبار لري، کوښښ دې وکړي چې د 23 کال را رسېدو نه مخکې داسې یو کس ځان سره حتما ونیسي، هسې نه چې بیا مخالفه ورباندې راشي. ګورئ دغه اماراتي یا مواطنې شرایط یې نه دي واضح کړي چې څه قسم کس به یې دي یا تنخوا به یې څومره دی، تر اوسه پورې نه دي واضح کړي. او دا قانون یو په دوبۍ ابوظبي کې نه دی، دا په ټولو اماراتو کې په ټولو ملکونو وګړو باندې پلي کېږي، داسې نه چې صرف زموږ هیوادوالو باندې، نه په ټولو هیوادو وګړو باندې دغه قانون پلی کېږي. او دلته بله مهمه خبره چې دا پلان صرف تر 2023 کاله پورې نه دی جوړ شوی، دا تر 2026 کاله پورې جوړ شوی دی. زه تاسو ته یو ساده مثال درکوم، امید لرم چې سم به پرې پوه شئ. که په تاسو کې کوم څوک دکانونه لرئ یا کمپنیانې لرئ یا شرکتونه لرئ او تاسو سره په دکان کې، کمپنۍ کې یا شرکتونو کې تر 500 پورې سکیل ورکر هغه کسانو ته ویل کېږي چې مسلکي کسانی، مطلب ستا منیجر، ستا انجینر او داسې نور هغه کسان چې تعویضه ورته په اسنادو لګولې ده، نو ته به تر 2023 کاله پورې یو کس ځان سره مواطنۍ حتما نیسې. که وی نه نیسئ نو 6,000 مخالفه به تا پسې د میاشتې راځي. په 2023 کال کې به هم داسې وکړئ. کله چې 24 کال راځي هلته به بیا څه ونیسئ؟ 2 کسان به نیسئ. 24 که 2 کسان دې ونه نیول نو تا پسې مخالفه زیاتېږي، بیا 7,000 ته رسېږي. چې له 25 کال چې راځي بیا به 3 کسان نیسئ. که بیا دې داسې ونه کړل نو تا پسې مخالفه څو ته رسېږي؟ 8,000 ته رسېږي. او 26 کال چې راځي بیا به څو نیسئ؟ 4 به نیسئ. که تا بیا داسې ونه کړل نو مخالفه څو ته در پسې رسېږي؟ سوچو کې څو ته در پسې رسېږي؟ 9,000 ته در پسې رسېږي. ښه نو دا خو هغه کسان شول تر 500 په منځ کې. که چیرې ستاسو کمپنۍ کې د دې څخه زیات وي نو خپله یې ورته شمېرئ. خو که چیرې کې کم چا په تاسو کې غلط اسناد ورته جمع کړئ، د کم مواطني یا د کم اماراتي غلط ډاکومنټس ورکړل، نو حکومت تا باندې پوه شو، نو په داسې یو صورت کې به څومره جریمه کیږئ؟ د 100,000 څخه واخله تر 100,00,000 درهمو پورې. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. که کوم ځای کې نه وئ پوه شوي، ما پوره کوشش وکړو چې زه تاسو ته سم تشریح کړم. که بیا هم په کوم ځای کې نه وئ پوه شوي، دا کوم شمېره چې تاسو ته ښکاري په سکرین باندې، دې ته ټلیفون وکړئ. که عربي انګلیسي باندې نه پوهېږئ نو اردو باندې خو به حتما پوهېږئ. تاسو کولی شئ چې په اردو ژبه یا هندي ژبه باندې دوی سره خبرې وکړئ. د دې څخه به لا زیات معلومات تاسو ترلاسه کړئ. سمه ده؟ مننه.